أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال. عاشورے میاشتا او 13 جمعہ میں دا عاشورے متعلق بیان کړو چې دا عاشوره ورته ولې وایي او دا مې ویلو چې هجري تاریخ د محرم نه ولې شروع کېږي. نن دې جمعه کې په دې عاشورې په ورځ باندې یوازې مواقع شوې ده چې زما په خیال په کائناتو کې ډېر ظلمونه شوي دي او ډېرو ظالمانو زیاتي کړي دي او داسې ظلم به د دنیا د جوړېدو نه پس تر قیامته پورې نه چا کړي او نه به وشي. او هغه دا و چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نوسې حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سره د نبوت د خاندان د ګلونو د عاشورې په دې ورځ باندې شهید شوی دی. حضرت حسین څوک و؟ د پلار نوم یې حضرت علي، د مور نوم یې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او بیبي فاطمه د حضور پاک لور وه او په لونو کې کشره لور وه. د نبی علیہ السلام مبارک څلور لونه وې، د یوې نوم زینب و، د بلې نوم ام کلثوم و، د بلې نوم رقیه او د بلې نوم فاطمه. دا ټول د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه پیدا و. خدا پکې کشره و. تقریبا د نبوت چې پیغمبر علیہ السلام ته په کم کال نبوت ملو شوی دی، څوک وایي د نبوت نه 1 کال پس، څوک وایي 1 کال مخکې، او څوک وایي چې د نبوت ملاوېدو نه 15 کاله مخکې دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پیدا شوی و. بیا چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړ نو علي صاحب رضی الله عنه د حضور پاک د تره زوی او ماشوم نبی علیہ السلام ځان سره لوی کړی. نبی علیہ السلام سره هجرت کړی و، د هغه نه پس یې وکړ، هجرت یې وکړ او په مدینه شریفه کې حضرت علی رضی الله عنه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اوسېده. بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ چې کله پیغله شوه نو لومبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غوښته. هر چا دا تمنا وه چې که دا زمونږ په نکاح کې راشي نو حضور پاک غوندې شخصیت به مسخر شي. او بل دا نبی علیہ السلام ته ګرانه ډېره او ډېره خوښه وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ طلب وکړه چې دا زما په نکاح کې راشي، خو نبی علیہ السلام انکار وکړ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ طلب وکړه، خو نبی علیہ السلام ورته انکار وکړ. بیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پس ذریعہ د نبی علیہ السلام نه مطالبه وکړه. نو پیغمبر علیہ السلام فاطمه نه تپوس وکړو. دا قانون دی چې هلک لم سړی واده کوي نو مشوره دی ورسره وکړي، او جینیم چې څوک چاله ورکوي نو د کوېدن نه مخکې دی ورسره مشوره وکړي. دا ضروري څیزونه دي. زمونږ په وطن کې خلک هلکانو له ودونه کوي او مشوره ورسره څوک نه کوي. د خپلې خوښې جینۍ وله وکړي. د هغه یو جینۍ خوښوي پکار دی که هغې کې څه عیب ني، بدعمله ني، ظاهري د بدن نقصان پکې ني، نو چې خوښه ده وله وکړه. دارنګې بعضې جینۍ وي د هغې په خاندان کې هلک خوښي، څنګه چې د هلک د جینۍ د زړه خوښي راځي د جینۍ هم داسې راتلی شي، شرم نه دی.
تعلقات ساتل شرم دی او جنې ته الک لورکې غي نه خوخه اکثر پرشته کې څوک غواړي غي نه خوخ بل رشتہ دار یې خوخي بل څوک یې خوخي دی په زور په غاړه کې هم په شریعت کې ګناه ده ډېر کې سونه بیا داسې وشي چې هغه جنې وتښتي جنې دارو خوري ځان مړ کړي دا هغه جنې او د الک کور جوړ نشي تر اخره پورې پلار یې مړي مور یې مړي هغې خو قبر کې پراته دي او ژوند د الک او د جنې تبی بیا نو د شریعت مسله دا ده چې سړی الک لم واده کوي مشوره دې ورسره وکړي او جنې هم چې ورکوي نو مشوره دې ورسره وکړي او الک او جنې دې په خپل منځ کې نکاح نه کوي الک د مور او پلار سره مشوره مو وکړي د الک عمر خو کم دی څه نه څوک خطا نه کړي او جنې دې په خپله خوښه چا سره تعلقات نه جوړوي په خپله خوښه د چا سره نکاح نه کوي مور او پلار سره دې مشوره وکړي ځکه د نکاح او د واده تعلق د یو وخت سره نه دی دا د زمانو سره دی نو چې د هلک صلی د هلک د مور او پلار سلام پکې شي د جنۍ مشوره او صلی او د جنۍ د مور او پلار صلی شریعت داسې وایي حضور پاک مبارک د فاطمه رضی الله تعالی عنها نه په خپله تپوس وکړه بچې علي صاحب ستا د نکاح مطالبه کوي تا ته معلوم دی زما د تره زوی دی ما سره لوی شو ستا څنګه خوښه ده چپ پاتې شو غږ یې ونه کړو د شریعت مسله دا ده که جنۍ انکار وکړي بیا به نه کوې او که جنۍ چپ پاتې شوه بس دا د هغې د طرف نه اقرار دی شرمېږي ویلې خو نه شي چې او چپوالی بس دام دلیل دی چې دا پې راضي ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم علي صاحب ته ډېره ښه ده فاطمه ما تا ته درکړله وی مهر به وله ورکې هغه د الله رسوله ما سره خو مهر نشته ولې هغه زغره دې څه کړه چې په جنگ بدر کې تاله په غنیمت لاس کې راغلی ده وی اقه زغره مې شته وی زغره راوړه هغه یې راوړه په 480 درهم یې وله خرڅه کړه حضرت ابوبکر او عمر ته یې وی دا خرڅه کې په 480 درهم یې وله خرڅه کړه وی زه دا دې څه ده بیبي مهر شو ته به د واده انتظامات پې وکړې او لږې پیسې حضرت بلال رضی الله عنه له ورکړې وی لاړ شه په دې خوشبو راوړه واده کې خوشبو یا دې زمانه کې سپری دا سنت ده هلک هم خوشبو استعمال کی او جنۍ هم خوشبو استعمال کی دا سنت دی هلک دپاره به هغه خوشبو به استعمالی چې بوی تیزی خو رنګ پکې نی او جنۍ به هغه خوشبو استعمالی چې د هغې بوی مدمی او رنگی وی جنکه که ځان له رنګونه مګي دې زمانه کې لپسټک وغیره په شریعت کې منع نه دي رنګ ځان له خشته کولی شي هلک که ځان له رنګ خشته کوي او لپسټک وغیره مګي دا د هلک دپاره ګناه ده هلک به رنګونه نه بدلی او جنۍ خپل رنګونه ځان له جوړولی شي او خوشبو دواړه استعمالولی شي د هلک تیز او د جنۍ مدم خوشبو یې پرې راوغوښتله او نکاح وشوه نکاح نه پس واده شو علي صاحب سره سو دا واده هغه سره یو صادر یو دغه دا سرمنې یو سرمن و ورسره د سرمنې صادر دا په ځمکه چې ځان ته اچوي یو سرمن دقه ورسره وه او یو د حضرت علي رضی الله عنه سره هغه شی چې خرڅ یې کړ هغه زغره باقي ورسره اسم نه دی پاتې یو سرمن ده ورسره او هغه یو شی پکې خرڅ کړ دا حضرت علی رضی الله عنه سره یو یمنی صادر ورسره یمن کې به جوړېده برک صادر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها له چې نبی علیہ السلام کم جهیز کړی دی یو پکې د باڼس کټو بازوګانې د باڼسو دوه میچنې وې میچن څه شی دي دوه پله نور خو میچن سره هغه ویښ څوک د کور نه نه وړي د خټې ویښه دوه پله د میچنې نو دوه میچنې وې دوه منګي منګي څومره ارزان شی دی نن دوه منګي دوه میچنې او یو بالښتو د سرمنې بالښتو د سرمنې او دننه پکې د مالوچو په ځای د کجورو پاڼې وې دا د نبی علیہ السلام د مبارکی بی بی جهیز و نه پکې کټونه نه پکې فومونه نه پکې نور څه سامان و هغه زمانه کې چې کم قالینونه په هغه زمانه کې د دې قالین نو پردې په هغه زمانه کې د کوټو وې د دې غریبې پردې نه وې او اغوستې یو جوړه جامې باس
دا د دې ټول جهیز و. کور به کوم ځای وي؟ ځکه علي صاحب خو نبي علیه السلام سره اوسېده. یو صحابي دی حضرت حارث ابن نعمان رضی الله تعالی عنه، دا هغه ګڼ کورونه نو پیغمبر علیه السلام ته بخلي چې د الله رسول زما دا ګڼ کورونه دي، که ستا پکارېږي که د بل چا پکارېږي دا ستا په اختیار دی. فاطمه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته وی چې بابا که د حارثه نه یو کور وغوښته نو ښه به وي. بچې حیا راځي؟ نشم وغوښتی، ما لا حیا راځي. څنګه ټیک ته ماته ویلي دي خو ما لا حیا راځي. خبر شو راغی نبی علیه السلام له وی د الله رسوله زما د الله په ذات قسمي چې زما کم کور ستا خوښي او تا دې خپلې لور له ورکړه، ما دپاره به ډېر لوی د عزت او د خوشحالۍ خبره. نن کورونه مې دي یو پکې خوښ کړه، افسوس چې زما کور به ستا لور له زه ورکړم او زه به پې خپیم. دې نه مخکې ما تا ته ټول بخلي دي چې که ستا ځان له خوښي که بل چا له دې خوښي د ما دا کورونه ورکړه، او ستا د لور واده دی کور یې نشته، ستا د زوم واده دی کور نشته، او د حارثه کور به یې وله به یې ورنکي. زما کور چې د کم خوښي من به غټ شم، خوشحاله به شم. نبی علیه السلام یې ډېره ښه د یو کور ورته خالي کړه، هغه ورته یو کور خالي کړه، او دغه کډه کوډه د واده سامان، دوه منګي لاړل، دوه میچنې لاړې، او یو د سرمنې بالښ چې د مالوچو په ځای پکې دننه پاڼې دي. په دغسې بالښ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکیه والده، ډډۍ والده. او علي صاحب سره څه دي؟ یو څادر دی او یو ورسره څه شی دی، یو سرمن ده، دغه د کور ټول سامان. واده چې کله وشو په سحر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغی، په دروازه کې مخامخ ودرېد، دې دواړه ول را پاسېدل، حضرت علی او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې را پاسېدل. نبی علیہ السلام ته لګي اوبه راوړې، اوبه راوغوښتې، حضور پاک مبارک هغې نه ګوټه مو که واپس یې پکې د خولې مبارکې نه وغورځولې، اوبه یې وله دم کړې، او هغه اوبې څه د حضرت علي صاحب په سینه ورغورځولې، او څه یې د بیبي فاطمې په سینه ورغورځولې، او دعا یې ورته وکړه، الله ستاسو دا ښادي او ستاسو دا واده مبارک کړي. وایي بچې فاطمې ته وایي بچې ما تاله په خپل خاندان کې خشته او په خپل خاندان کې بهترین سړی کتلی دی. زما په خاندان کې د علي نه بهترین انسان بل نشته دی، ښه انسان مې در کتلی دی، او ښه انسان سره خدای ستا واده کړی. د دواړو جون یو بل سره تېرېده او خوشګوار تعلقات. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د واده په وخت کې بعض علما پکې اختلاف کوي، خو تقریبا د 25 کالو وه، 25 کالو عمر دی، ښکلې تعلقات دي خشته. او که کور کې څه جګړه پیښیږي نو نبی علیہ السلام فوراً ځي ولا حل کوي. یو ځل نبی علیہ السلام دوی کره لاړ، تپوس یې وکړه، فاطمې نه تپوس وکړه، وایي تره زوی دې څه شو؟ وایي ما سره یې جنګ وکړ او غوسه یې راته وکړه، بار ته لاړ. نو د غرمې عرب اوس هم خوب کوي، مخکې به یې کو، نن د غرمې قیلوله د غرمې خوب یې کور کې ونه کړ، بار لاړ. نبی علیہ السلام بار راووت، چاته ورشي علي وګورئ. هغې وی صاحب جومات کې د دیوال سوري ته ملاس دی، اوده دی. حضور پاک په خپله ورغی او په خپلو مبارکو لاسو یې خاورې څنډلې، هغه ودو وی قم ابا تراب، قم ابا تراب، ای خاور والا پاسه، خاور والا پاسه. نبی علیہ السلام را پاسو او کور ته بوت. علی صاحب بوی ابو تراب منا خور والا، مٹی والا. هغه بوی نن نه پس ماته ابو تراب وایه، خور والا. ځکه دا د حضور پاک د مینې لفظ دی چې ماته د خولې مبارکې نه وتلی. نو یو کنیم دا و ابو تراب، خلکو به ورته بیا ابو تراب وی. یو ځل بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته راغله، او د حضرت علي صاحب نه کور کې خامخا د ښځې د خاوند په منځ کې جګړه هم راځي، جنجال هم راځي، اختلاف هم راځي، چا راځي. نو د کور بنده له پکار دی چې معامله خوا دې خوا کړي. خفګان د خاوند نه راشي، د هغه نه غلطي وي،
نو خاوند د خپل غلطي ختمه کی همیشه لپاره پړه کې ښځه خاوند ته بغض او خاوند ښځې ته بغض دا سخته ګناه ده او د درې ورځو نه زیات روان هم جرم دی او که د ښځې تاواني پایت چې بیا ښځې رور لاړ شي پلار لاړ شي مسله ختمه کی بس مسله ختمېږي پیښېږي مو ختمېږي نبی علیہ السلام مبارک له فاطمه راله وی بابا وی علي صاحب راته غصې کوي او جنګونه را سره کوي حضور پاک د ډېره ښکلې خبره وکړه وی بچې فاطمې وی د خاوند په مخ کې ښځې له پکار دي چې چپي اوهو څونه ښکلې خبره ده د خاوند مخ کې ښځې له پکار دي چې دا سکوت او چپوالی اختیار کړي د خولې نه خبره نه وباسي خاوند له ولې غصه ورځي ښځه جواب ورکړي هغه له غصه ورشي هغه نورم تیز شي دا دویم جواب ورکړي هغه سپیړه وباسي دا دریم جواب ورکړي خبره طلاقو ته ورسي والو ټکولو ته ورسي جنگ جوړ شي او خاوند لخوا الله فضیلت ورکړی دی للرجال علیهن درجه قرآن کې الله وایي چې د سړو په ښځو مرتبه ده نو چې د سړي په ښځه مرتبه شوه او درجې اوچته ده او ښځه نبی علیه السلام فرمایي وي دا ښځې سړو په لاس کې قیدیانې دي نو چې سړی غصه وکړي انسان دی که په جیز وي که ناجیز وي تی جیز او ناجیز څه کوې که په ناجیز وي خدای به دې تپوس کوي کور کې کله کله غصه راځي او سړي غصه وکړه ښځه خاموش شي بس دوباره غصه وکړه چپ دا د پیغمبر علیه السلام خپلې لور ته بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ته نصیحت دی چې بچې د خاوند په مخ کې به چپې جواب به نه ورکړې خاوند له بس د خاوند غصه سړه شي د هغې نه پس خاوند په خپله پړه کې ملامتوي وګورئ ما څونه وپچېړله ما ورته څونه خبرې وکړې او دا چپ چاپ ته نو چپ کېدل پکار دي هغې نه پس بیبي فاطمه فرمایي وی هغې نه پس بس اس قسمه د جنگ جګړې د غصې اس معامله او مسله پیښه نه شوه که علي صاحب به کله مانه غصه شو په زه به چپ وم ګنټه پس بیا راځي محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې سره څومره اوهو ډېره مینه یې ورسره چې کله به حضور پاک په سفر ته نو دې له به ورغی بچې د پلانکي طرف ته ځم نو دا به ورته پاسېده نو نبی علیہ السلام به په تندي ښکل کړه او که کله به حضور پاک مبارک را سفر نه راغی لومبې به دې کره ورغی بچې فاطمې څه شوې کور ورې داسې به هم نه ورته بار دروازه کې به یې آواز وکړو هسې نه څوک پردی ښه ده زما پې سترګې ونه لګي یا هسې ده چې دا د کور په بعضې پټو کارونو کې مصروف وي او د دې په ورځ مې چې ته سترګې ونه لګي آواز به یې وکړو نبی علیه السلام هغه به ورته زر وي بابا یا د الله رسول راځه حضور پاک به ورننوت بیا به یې ښکل کړه په تندي باندې او کله چې به دا حضور پاک لراله نبی علیه السلام به ورته خپل ځای نه پاڅېده ځان ته به یې رانږدې کړه ښکل به یې کړه او په خپل ځای به یې کېنوله دونه یې مینه وه بیماری چې کوم د نبی علیه السلام د وفات بیماری وه دا راله دا هغه وخت و چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم بېهوشۍ تلې راتلې تکلیف وته ډېر بیبي فاطمې ځان ته رانږدې کړه دی وجړل بیا رانږدې کړه غوږ کې ورته څه خبره وکړه ویې خندل عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی داسې ښځه مې نه ده لیدې وی ما خو وی چې دا ډېره هوښیاره ده خو دا ساده او ښه ځکه دا که د خندا وختي بیا جاړې ولې او که د ژړا وختي خاندې ولې یو وخت کې هم ژړا هم خندا وی فاطمې پوه مې که په دې خبره او دې ژړل ولې او دې خندل ولې وی د بابا راز نه فاش کوم بیا وروسته به درته وی راز نه فاش کوم چې نبی علیه السلام مبارک وفات شو نو بیا ته عایشې صدیق تپوس وکړو وی فاطمې هغه خبره راته ویم اوس خو راته ووایه که نه وی اوس پې درته ویم وی په لومبي ځل باندې نبی علیه السلام ځان ته رانږدې کړم وی ما ته وی چې فاطمې زه الله خبر کړی ما او دا زما اخري بیماری ده د دې بیماری نه زما پاسېدل نشته دې کې به زه وفات کېږم وګورئ چغې به نه وې ګریوانونه به نه شلې ویر به نه کې نو د پلار صدمه وه ژړا راغله نو ومې ژړل
وی بیا چې زما جلا ته وکتل نو ما ته اشاره وکړه نو بیا راته غوږ کې پټ وي چې فاطمې جاړه زما په خاندان کې د ټولو نه مخکې به ته ما سره ملاویږي. په دې مې وخندل چې د ټیک د که فراق راشي جداوالی څه وخت له راغی خو بیا به بابا سره نږدې شم. همقسې وشوه د نبي علیه السلام د وفات نه 6 میاشتې پس دا وفات شوې ده. 6 میاشتې پس څوک یې عمر یو کم 30 کاله د وفات په وخت کې، څوک 40 کاله وي، تاریخ کې لږ اختلاف شته، او څوک 50 کاله وي. او د نبي علیه السلام تکلیف چې ولیده که نه وی وا کرب ابا او زما د پلار مصیبته، زما د پلار بیماره وی جالل. نبی علیہ السلام ورته وی انه لا کرب علی ابیک بعد اليوم، ای بچے نن نه پس به په پلار مصیبت نه، دا زما د بیماره خیری ورځ ده، نه پس به بله ورځ نه. او چې کله وفات شو که نه اوهو وی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، وی داسې مصیبتونه را باندې را پریوتل که دا مصیبتونه په دې ورځو راوغورځېږي نو د ورځو نه به شپې جوړې شي، د ورځو رنګ به بدل شي، رڼا به ختمه شي. ډېره زیاته پریشان و، کور نه بار نه دوتی. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن شو، ترمذی شریف کې په حدیث ته او په مشکات شریف کې حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی د شپې اخیری وخت چې موږ د دفن نه فارغ شو نو موږ خاورې واچولې په قبر او بار راووتو، چاریانې را سرې وې. نو فاطمه راته دروازه کې ولاړه وه. نو چې مونږ پې را تیر شو نو ما له اواز راکړه چې انسه زړونه م خوشحاله شو چې زما په پلار هم خاورې واړولې، اطابت انفسکم، مطمئن شوې، ها خوشحاله شوې چې تاسو زما پلار باندې خاورې واړولې. موږ سرونه ښکته کړل چې څوک ونوس. ډېره پریشان، ډېره لویه صدمه، صحابو ته ټولو ته صدمه وه. خو خاندان کې او په اهل بیتو کې چې د نبي علیه السلام د وفات څومره صدمه اولاد ته بیا خامخا رسېږي، حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها ته ونه بل چاته دومره نه وه. دغه یو لور هم پاتې وه، ام کلثوم مخکې وفات شوې وه، بیبي رقیه دا مخکې وفات شوې وه، یو حضرت زینب او عایشه پاتې وه، او بچی زامن خو مخکې وفات شوي دي. نو ډېره پریشان نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو ځل راله، علي صاحب راولېږله وی ته لاړ شه او بابا له دې غلامان چا رالیږلي دي نو یو مریی ته غواړه. دا چې راله هغه وخت نبي علیه السلام کور نو، چې کله کور ته راغی نو عایشې صدیقې ورته وویل چې دا الله رسوله فاطمه راغلی وه، دې زر ورغی. بخاري شریف کې حدیث دی چې کله حضور پاک راغی زه او علي ملاستو، مونږ ورته پاسېدو، وی نه مه پاسه کښېنه، مونږ یې پاسېدو ته پرې نه ښودو. وی راغی زموږ د علي په منځ کې سم لاست او دا خپې مبارکې خورې کړې. وی بچې څنګه راغلی وې؟ نو فاطمه کې ډېره زیاته حیا وه. الحیا شعبة من الایمان، حضور پاک فرمائی کہ دا ایمان غټه شعبه حیا ده، ډېره حیا وه پکې، دومره حیا وه پکې چې نبی علیه السلام سره یو ځل ناسته وه نو حضور پاک ورته فرمایي وی فاطمې هغه د میاشت راختلې ده، دی ورته ونه کتل. بیا ورته وی فاطمې بچې تا ته ویم میاشت ختلې ده، وی نه کتل. بچې هغه میاشت ختلې ده، دویمه درېیمه شپې میاشت ته خلک ګوري. وی بابا الله رسوله زه خو د دویمه درېیمه شپې میاشت ته نه ګورم. ولې ورته نه ګورې بچې؟ وی دې وخت کې سړي ورته ګوري نو په دې میاشت زموږ د سړو نظر یو ځای کېږي. الله شریعت کې چې دیوال ته سړی ګوري او ښځه دې کې هېڅ ګناه نشته.
او چې حضور پاک غوندې شخصیت ورته فرمایي وګوره نو ګناه د کوم ځای نه شوه دا را دې خیال نبي هم رد ونه کپې او چې وفات شو که نه علي صاحب ته وصیت کړی وی ګورې زما جنازه به د شپې کوې د شپې به مې ښخوې یو بیبي اسما بنت عمیس وی اسما وی ما له خو ډېر آیا راځي چې زما جنازه وړلې کېږي او زما کفن ته خلک ګوري څه داسې طریقه نه جوړېږي چې زما دا کفن څوک ونه ویني هغې ورته وی د حبشې ته تللی ومه اسما بنت عمیس ورته وایي نو په حبشه کې د ښځو په جنازه یو د لرګي ډولۍ غوندې وي دا مونږ خلک چې اوس په زنانه کم اږدو وی دا دې لیدلې دي وي یو بس وصیت یې وکړو وی زما جنازه چې وړی نو زما د لاش د پاک کفن د پاسه به لرګي کېدی د لرګو د پاسه به څادر ور واچوې چې زما کفن هم څوک ونه ویني الله شپې جنازه شوې یو ځل نبی علیہ السلام مبارک لراله شکایت یې وکړ او عجیبه شکایت یې وکړ وی د الله رسوله وی خلک وایي چې دا د اولاد دپاره نبی علیہ السلام چاته نه غصه کېږي نو راشه خلکو نخرې شروع کړي ځکه چې ته د اولاد دپاره غصه نه کوې حضور پاک ورته مسکي شو بچې څه چل شوی دی وی علي بله ښځه کوي په بن خو بن خفه کي او څوک کوي د ابوجهل لور کوي د ابوجهل لور مسلمانه وه مسلمانه شوې وه نو علي صاحب تقاضا وه چې زه خو درې څلور ښځې جایز دي نو زه به د ابوجهل دا لور په نکاح والم خو چې دا خبره یې واورېده نو پیغمبر علیه السلام فورا پاسېد او تقریر یې وکړه په جومات کې فاطمة بزغة مني فاطمه زما د غوښې ټوکړه ده فمن احبها فقد احبني که چا دې سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه ومن ابغضها که چا دا غصه کړه او خفه کړه فقد ابغضني ګورې ما به غصه کړي زه به پرې خفه شم نو بیا څه وی وی د پیغمبر لور او د ابو جهل لور به د یو سړي په نکاح کې نه یو ځای کېږي یریږم د خپلې لور په دین یریږم ولې یریږي نو پیغمبر په خپله جواب کوي که ته وایې چې علي صاحب له خو جایز و دویمې او درېیمې او څلورمه دې کې څه دي نه وجه په خپله وایي چې د بنو جنګ راځي د بنو جنګ راځي نو دا به ورته کېدی شي پیغور ورکړي د پلار فاطمه به پیغور ورکړي مړې ته خو د ابوجهل لوري پلار د کافر کېدی شي دا جینۍ د ما پیغور دی له ورکړي جینۍ لاله تباه شوه د بنو میانس کې جنګ راځي اکثر د مور پلار پیغورونه یو بل له ورکوي کېدی چې دا جینۍ د ابوجهل لور دا زما لور ته زما متعلق پیغور ورکړي د پیغمبر متعلق پیغور خو کفر دی تباه به شي وی د پیغمبر لور او د ابوجهل لور به د یو سړي په نکاح کې نه جمع کېږي او که د علي خوښه وي د ابوجهل لور نو فاطمې یې طلاق ورکړي هغه دې په نکاح ورکړي دا دې پرېږدي هغه وی به زما توبه د فاطمې په جون به سوال نه پیدا کېږي د فاطمې په ذریعه خو د حضور پاک زور نه یم د فاطمې په وجه خو زما او د حضور پاک بچي یو ځای شوي دي نسب یو ځای شوی دی د هغې په جون بیا بل نوم یې وانغېښته الله وله بچي هم ورکړل فاطمې له لومړی بچي وله خدای ورکړه نبي علیه السلام ته چا وی چې د فاطمې او زوی شوی دی زر وله ورغی د فاطمې نوم دی وله څه ایښودی دی وی حرب جګړې ته نه دا نوم مې نه دی خوښه دله زه نوم ایږدم حسن معنا ښکلی زه وله نوم ایږدم او زر یې راوچت که او غېږ کې ونیوه او خپلې لاړې مبارکې وله ورکړې کال پس یو بیبي راله حضور پاک ته وایي چې د الله رسول یو خطرناک خوب مې لیدلی دی خطرناک وایه څه خوب دې لیدلی دی وی ستا د غوښې نه مې ستا د وجود نه مې یو ټوکړه د غوښې را پرې کړه او زولی کې مې واچوله د حارس ښځه وه ستا د وجود نه مې د غوښې ټوکړه کټ کړه غېږ کې مې واچوله دا خطرناک خوب مې لیدلی وی دا خو دې ښه خوب لیدلی خطرناک خو نه دی وی د فاطمې بچې به پیدا کېږي ستا زولی کې به راغورځېږي زما د غوښې ټوکړه ده که
ته به د هغې د دیتوب خدمت کې هم اقسې وشوه د فاطمې رضی الله تعالی عنها بل بچی وشو نبی علیہ السلام فورا ورغی همقه زنانه ورته ناسته وه هغې د دیتوب خدمت وکړو وی بچی څه نوم دی ولی ایښی دی هغې همغه نوم خوښ وی حرب نوم مې ولی ایښی جنگ خیرات کړه او خپلې لاړې مبارکې وله ورکړه ډېر زیات یې دا مسیح خوښ نور بچی شته یو بل ځای څوک محسن یادوي او څوک محسن لورې وه زینب بله لورې وه رقیه د فاطمې رضی الله تعالی عنها دا دو زامنو هغه محسن هغه وفات شو ماشوموالي کې د حضور پاک ډېر خوښ و دا دواړه مسیح دومره خوښ و چې نبی علیہ السلام مبارک به کله مونځ کو دا ماشومان چې په سجده به پریوت دی به لاړل په شا به سواره شو او صحابه وایي چې تر څو به دوی د حضور پاک د ملا مبارک نه نو کوی شوی نو هغوی به د سجدې نه سر نه پورته کو چې دا ماشومان خوږ نشي او چې نبی علیہ السلام به کله په مانځه ولاړو نو دوی به رالل نو په دې خپو کې به اوړېدل خپو کې به کله داسې تېرېدل او کله به داسې تېرېدل یو صحابي وی نبی هم په منبر ناستو تقریر یې کو وی دا حسن او حسین دواړه ماشومان رامنډې والے جومات ته رالل وی مور ورته امیلونه په غاړو کې اچولي ماشوم ته امیل اچولی شي او داسې جامې اچولې وې چې کې سرې کرښې وې ښایسته ښکارېدل وی رامنډې والي نبي علیه السلام لو دونه په منډه راتل چې پرېوتل تینده کې به یې خوړی تینده کې به یې خوړی بیا به ودرېدل وی حضور پاک د منبر نه کوز شو تقریر یې په نیمه کې پرېښوده او دواړه یې راواغېښتل یو یې په دا یو پتون کېنو بل یې په دا بل پتون کېنه ځان ته یې رانږدې کړل او بیا بیان شروع کړه او څه وایي یاره وی الله رښتیا ویلي دي انما اموالکم و اولادکم فتنه چې دا مال او بچی دا یو لوی ازمایش دی الله رښتیا ویلي دي وی دې دواړو بچو ته مې وکتل چې رامنډې وی او غورځېږي درزونه خوري نو ټینګ نه شومه نو تقریر مې په دا میانځ کې پرېښوده دواړه مې راوچت کړل ځان سره مې کېنول دومره محبت حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه وی یو ځل د شپې ساجت مې و هغه حجت له نبی علیہ السلام له لاړم و چې ورلمه نو پیغمبر علیہ السلام په دې غیږ کې څه شی دی او څادر یې تاو کړی دی یخني ده او دی ورته ناست دی مې چې د الله رسوله دا څادر دې څه نه تاو کړی دی د څه شی دی غیږ کې کېنولو څادر دې تاو کړی دی وی مسکې شو وی خاندل وی چې څادر یې لرې کړ نو یو طرف ته حضرت حسن ورسره په پتون ناست و بل خوا حضرت حسین څادر کې پټ کړی یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه هغه وی مور مې راته وی ماسخوتن دی اوس ماښامې چې بچی ورشه او پیغمبر علیہ السلام له لږ مونږ به مو سره وکړي او ما له تې بخښنه وغواړه نبي علیہ السلام ته ووایه چې ما له د الله نه بخښنه وغواړي ما ورته یاده کړه مونږ به وکړو ما له به د الله نه بخښنه وغواړي وی اتفاق ده مونږ مې وکړو وی چې حضور پاک ته ور مخامخ شومه نو یې ما ته وی چې حذیفه څنګه رالې خدای دې تا وبخي اوس تا مور دې خدای وبخي غفر الله لك ولامك مشکات شریف کې دا حدیث هم شته څنګه رالې خدای دې تا وبخي خدای دې مور وبخي مې د الله رسول چې صلی الله علیه و مکار وشو مور مې وی چې دا حضور پاک ته وای چې ما د الله نه بخښنه وغواړم وی ما ته وی چې حذیفه یو خبره درته ونه کړم مې ووایه د الله رسوله وی د اسمان نه یو فرشته راله د الله نه اجازت وغوښته چې ما له اجازت راکړه او په نبي علیہ السلام سلام ویم هغه فرشته راله او اوس تا نه مخکې په ما سلام ووی او ما له د الله یو پیغام راوړو پیغام دا دی چې نبی علیہ السلام ته ووایه چې ستا لور فاطمه به د جنت د ښځو سردار ای او د هغې بچي
حسن او حسین رضی اللہ عنہما دا با دا جنت دا زوانانو سردارانی. څومره لوی خبره شو. دا د دواړو منقبت. نبی علیہ السلام مبارک یو دلته سفر نه راغی چې څنګه راغی نو فاطمه رضی الله تعالی عنها په دروازه ودرېده او आवाज وکړ فاطمه اما شومان څه شو؟ صحابي وی لږ وخت تیر شو وی به زه پوه شوم چې ماشومان خاورو کې خیرن شوي دي او مرو جوړ لمبی لکه وخت پکې واوړېد او جامې به ورته بدلی وی هغسې نبي علیه السلام ولاړو وی اقا و مغسې وشوه دا خیرنو په لوبې کولې زرې زرې ولمبول او جامې یې ورته واچولې او دواړه یې بار را پرېښودل وی چې را پرېښودل په منډه منډه رالل وی حضور پاک یو مروچت که او بل یې مروچت که او ځان ته یې را تر غاړه باسل او سیوې الله وی دا زما کشمالیان دي. کشمالو خلک بویی که نه دا مې کشمالیان دي بویول به یې دواړه ځان ته به یې را نږدې کړل او یو ځل حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ را روانو نو حضور او لاس یې داسې کړی لکه څوک چې چاته ورته غاړه وځي حضور پاک زر ورته کېناست هغه را منډه کړی او نبي اسلام د هغه نه لاس تاو که هغه د هغه نه غېږ تاو که اوچت یې که ځان سره دومره مینه یې او نبی علیہ السلام او فرمایل حسن او حسین چې دي احبهما زما سره مینه ده یا الله چې څوک دوی سره مینه کوي ته ورسره مینه وکړې الله چې څوک دوی سره مینه کوي ته ورسره مینه وکړې څومره مبارک استه لیکن دې د عاشورې په ورځ په لسم د محرم د کوفې ظالمانو په سمجوتا دواړه بوتل او د کوفې گورنر عبیدالله ابن زیاد ظالم د هغه لښکر حضرت علی خو مخکې شهید شوی و حضرت حسن خو مخکې شهید شوی و مخکنی دی حضرت حسین یادو رضی الله عنه سره د دوو او یو د نبوت د خاندان د ګلونو سره شهیدان کړل. دی د کوفې گورنر عبیدالله ابن زیاد دا د کوفې گورنر او چې کله شهید کو نو د ظلم د پاسه ظلم سر یې ته پرې کو گورنر له سر لاړ عبیدالله ابن زیاد لا چې سر لاړ حضرت انس وی دغه وخت زه په موقع موجودم نو یې دې عبیدالله ابن زیاد ظالم سره چوکړه وه په چوکې ور را پوزه داسې واله کاسه کې د حضرت حسین سر ورته پروت او د ده متعلق وی چې وی خلک وی چې دا خشته دی دا څه ښکلی دی لکه دواړه ښکلي و که خلک وی دا خشته دی دا څنګه ښکلي دي انس وی ما چوکتې راښکه ای ظالمه اوچته که زما د قسم د الله په ذاتي چې دا پوز او شونډې ما لیدي دي چې د دواړو جهانو مبارک سردار ښکل کړي دي. زه حیران په دې یم که نه سوچ کوم چې دا ظلم او د ظلم انتها او داسې او بیا ځان ته مسلمان وایه او د نبي علیه السلام نسې وجنه یو نسې نه نورم ورسره وجنه یو ماشوم علی ابن حسین د ده یو ماشوم زین العابدین هغه ماشوم بیمارو دقه یو نر فرزن د نبوت په خاندان کې جمدې پاتې شو بس نور ټولې زنانه وې او د زنانو په مخ کې بچي رونه ریرونه نوسی اولاد سټکټ ټکو سترې کېږي او د کمو زنانو په مخ کې کم چې د حضور پاک د خاندان زنانه دي نو چې ظالم د پیغمبر خاندان معاف نه کی او ظالم د نبی علیہ السلام نوسې معاف نه کی نو ظالم به تاو ما څه معاف کی لاسې څنګه ورته کله زه حیران یم ویم حضرت عثمان رضی الله عنه چې دې شهید کو د ظالمانو باغیانو دې لاس وله څنګه ورته او حضرت حسین له لاس څنګه ورته ولې وجنې
او ته وی ما پرېږدې یزید لزم نه وی بیعت به ورسره کې نه هغه سره زه مذاکرات کوم خبرې کوم که خبره د بیعت مناسب وي او به کم کني نه کوم وی نه دا هغې له دې نه پرېږدو بس ټیک ته نه پرېږدی ما پرېږدی زه خپل واپس کور ته ځم وی نه دا سره مې نه پرېږدو نه دې پرېږدو داسې شهیدې کړم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مشکات کے حدیث تھے اللہ پہ خوب کے ادوم خوب میں ولیدم وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پا خوب کے ولید ام سلمہ رضی اللہ تعالی ام المومنین دا نبی سلام بی بیو دا مسلمانانو ما وی دا شپی ادوم حضور پاک میں پا خوب کے ولید وی پا مخو پا گیرے دوڑے و خور پرتی دی زیاد پریشان حال دی وی ما وتوی دا اللہ رسولہ ولی پریشان ہے سچل شوی دی وی شهدت قتل الحسین آنفا وی دا حسین دا قتل خوال ورغلیم دا غین رالم او حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس وی دا بے حقی روایت تا پا مشکات کشتا وی دا غرمی و دشم غرمه دا وی چې وده شمه وی را پاسېدم خوب مې ولیدم هیبتناک خوب وی چې را پاسېدم وی حضور پاک مبارک سر ببر دی ګیره مبارک ببره ده د خاورو ډک او ډېر پریشان لاس کې شیشه ده ورسره شیشه کې سره وینه پرته ده وی ما دې تپوس وکړو چې د الله رسول ولې پریشان دی او دا شیشه کې څه دي وی ما ته وی چې ابن عباس دا د اهل بیت او د حسین وینه ده په دې شیشه کې د هغې د قتلګاه نه راغلم بس وی زه هیبت کې پرېوتم دوی خو کوفې ته روان شوي تلي نو ما هغه وخت نوټ کړه چې په دې ورځ باندې د غرمې په دې ټیم ما خوب لیدلی دی وی چې وروسته پته ولګېده عین هم هغه ټیم و چې په کوم ټیم حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی آغا عبیداللہ ابن زیاد متعلق یو راوی وی خدای پا آغا یو بل سړی مسلط که او د دمشق په جامع مسجد کی مردار که یوازې هغه نه هغه سره چې نور هم څومره ظالمانو ټول مردار شو دا راوی وی د تماشې له ورلم وی سرونه د دمشق په جامع مسجد کې پراتو د دې گورنر ظالم هم او د نور ظالمانو هم سرونه پراتو وی خلق به جاءت هغه دې راله هغه دې راله مې چې دا څوک یادوي وی چې ورښکاره شم وی یو اجدها خامارو مار حیه ورته ویره بیا کې وی هغه به راله او په دې سرونو کې اوړېده او د دې عبیدالله ابن زیاد د دې گورنر په سپیمو کې به ورننوته غیبه به شوه پکې بیا به تېره ووته بیا به لاړه وی لږ ساعت پس به بیا را روانه په دې سرونو کې وی خلکو بیا وی چې هغه د راغله وی بیا به د هغې ظالم گورنر په سپیمو کې په اثر کې ورننوته وی غیبه به شوه بیا به تېره ووته دنیا کې خدای پاک خلکو ته وښو چې دې ظالم کم ظلم کړی دی د هغې دنیا کې دا د مار ولا سپیمو کې وردننه کوم په سر کې آخرت کې به راکاږم او دا خلک ځان ته مسلمانان وایي څنګه مسلمانان دي دوی به د نبي علیه السلام سره د قیامت پر سترګې څنګه لګوي کافر به هم داسې ظلم ونه کړي د جهان دا څنګه مسلمانان ماشومان بچې موجده او بیس کلی او بوته یې نه پرېښوده دی ورته وي ظالمانو ظلم مه کوئ وی نن د دې فرات اوبه سپیس کی او د پیغمبر نوسي ته یې نه پرېږدی خنزیران اسکی او د پیغمبر نوسی ته اوبه هم نه ورکوئ وی نه بس کې نه دې پرېږدو اوبو ته خو ډېره اوږده قصه ده بالاختصار مې درته وکړه دې د عاشورې په ورځ حضرت حسین رضی الله عنه شهادت نصیب شوی دی اوس دې ورځ باندې چې د هغه شهادت نصیب شو زمونږ په خلکو کې یو رواج دی غلط غوندې څوک په تورې جامې کې خفګان به ظاهروي او څوک به وایي په دې کې ودونه مه کوه په دې ورځو کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی دا زمونږ رسمونه دي ما تاسو ته تېره جمعه ویلي چې د جمعې په ورځ باندې یو لوی عالم وفات شي نو دا ورځ سپېره نه ده
دا د عالم بختورو چې خدای د جمعې ورځ وله ورکړه. نو دا ورځ سپېره نه ده، دا میاشت سپېره ده. بعضې خلک واده نه کوي دا سپېره میاشت ده، دا سپېره ورځ بختوره ده. تېره جمعه مې ویلي 10 پیغمبرانو ته پکې الله عزتونه ورکړي دي. ورځ بختوره وه. حسین رضی الله عنه به د ظالمانو د لاس هم شهادت ته رسېده. خدای وله بختوره ورځ ورکړه. په دې میاشت کې نه واده ګناه ده، نه کویدن ګناه ده، نه خوشحالي ګناه ده. البته د نبی علیہ السلام نو سی مبارک شهید شو، لازمه خبره ده چې سړی په هغې د خپل خفګان اظهار به کوي. خفګان خو دا طریقه خفګان اظهار سړی وکړي، سړی خیرات وکړي، صدقه وکړي، 2 رکعاته نفل وکړي، د هغې ثواب وربس وکړي. وایي چې یاره ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی ورسره. اوس 1400 کاله مخکې یو کار شوی دی، نو موږ 1400 کاله پس وروسته څه کولی شو؟ بیره دې نه چې سړی صدقه وکړي، ثواب وربخي. بیره دې نه چې هغه 2 رکعاته نفل وکړي، ثواب وربخي. بیره دې نه چې سړی په زړه کې یو درد محسوس کړي، یاره انتهایي ظلم شوی دی. نور چې زیاتي کوم رسمونه دي په شریعت کې منع دي. بس په دغه ورځ باندې ما تاسو ته 13 جمعه مې بیا هم درته را یادوم. 2 څیزونه دي، یو روژه، حضور پاک د هغې ترغیب ورکړی دی چې د عاشورې په ورځ روژه، او د وفات نه مخکې فرمایلي وو چې که آینده کال پاتې شم 9مه به مو سره نیسم. سار له 10مه ده او نن 9مه ده. نن که چا نیولې ډېرې ښه کړي دي، که نه نیولې هم پکې ګناه نشته. او سار د عاشورې ورځ ده، که چا نه نیولې خیر دې ونیسي، بیا ورسره که بله ورځ نیسي لا ښه خبره ده. او دویم څه دي، نبی علیہ السلام فرمایي چې په دې ورځ باندې خپل بال بچ له اهلویال له فراخه روزي ورکړي. که چا د خپل بال بچ اهلویال له فراخه روزي ورکړه، الله به ټول کال د روزي فراخه کړي. نو سار له ورځ بال بچ له ښځو له کور کې د سر نوکران وي یا څوک د سره همسایه وغیرې ښه خوراک وله ورکړي. دا 2 څیزونه مسنون عمل دي. او که د هغې نه علاوه څوک نفلونه کوي او یا نور صدقې کوي، نو په شریعت کې نه د هغې نه منع راغلې ده او نه د هغې ترغیب راغلی چې خامخا یې وکړه. د شریعت څه مه ګڼه چې شریعت کې دا راغلی دي. باقي که څه صدقه خیرات کې خیر. دا تاسو ته معلومه شوه چې مسلمانانو سره څومره ظلمونه شوي دي او د اسلام په جامه کې دا ظلمونه شوي دي. بیا د حضور پاک مبارک خاندان سره څومره ظلمونه شوي دي، څومره زیاتي ورسره شوي دي. مرګ خو له خو یو ورځ مقرر ده. که په دغه ورځ نه وفات کېدل، 15 کاله پس، 10 کاله پس، 20 کاله پس، 100 کاله پس وفات کېدل، خامخا به دا راته. لیکن ظلم دی، ظلم ورسره شوی دی. نو دا د دې میاشتې متعلق 2 خبرې وې امرته ذکر کړې. رب العالمین دې موږ تاسو له خیر او برکت راکړي. الله یې د هغوی شهادتونه په خپل درګاه کې قبول او منظور کړي. او هغوی په هغه خپل شهادت کې د ظالم او د جابر مقابله وکړله، بېشک خو سر یې ښکته نه کړ. خدای پاک دې موږ هم د ظالمانو جبابره د ظلمونو نه په امن کې وساتي. او رب العالمین دې چې څومره مسلمانان شهیدان شوي دي، د ټولو ارواح د خدای د احد او د بدر شهیدانو سره ملګري کړي. او د هغې د برکت نه را دین خدای موږ ته را رسولی دی. نو خدای دا دین بول بالا کړي. الله که څوک باندې مریضان دي ته وله شفا ورکړي. خدای که څوک تنګدسته قرارداران فراخه روزي نصیبه کړي. الله که د چا اولاد نی اولاد وله ورکړي، که د چا نارینه اولاد نی نارینه اولاد وله ورکړي. الله که د چا په کورونو کې پریشانۍ وي هغه په خوشحالو بدله کړي، چاته مشکلات هغه په خیر بدل کړي. الهی زموږ صحیح ښکلې عقیده د اهل سنت والجماعت تصیب کړي. د باطلو نظریات او عقایدو نه الله په امن او امان کې وساتي. ډېر خیر د دواړو جهانو نصیب کړي، د شرونو د دواړو جهانو نه په امن کې وساتي. د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي. زموږ زنانو کې داسې حیا پیدا کړي چې کومه حیا په بی فاطمه کې وه. او خدای د رسوایو نه او د بېعزته جهنم په دواړه جهان په امن کې وساتي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد